د یو وخت خبره ده په یو کور کې یوه چوړیل اوسېده چې هغه چوړیل به یوه سایه هم درلوده چې چوړیل به هر څه کول هغې سایې به هم ورسره کول. دغه چوړیل د کور په انګړ کې به هر وخت ولاړه وه. دغه انګړ کې یوه لویه ونه وه. د دې ونې ترڅنګ به هغه چوړیل ولاړه وه. دغه چوړیل ډېره زیاته خطرناکه وه. دغه چوړیل به له دې انګړ څخه روانه شوه، په کلي کې به یې انسانان خوړل. دغه چوړیل یوه ادمخوره چوړیل وه. هیڅ انسان به یې نه پرېښودو چې مخې ته به ورغلو، خو په دې کور کې چې کوم کسان وو دغه چوړیل به هغه کسانو ته څه نه ویل، هغه کسان به یې نه خوړل. یوه ورځ دغه چوړیل ډېره زیاته خطرناکه شي او غوسه ورشي او دا وایي چې زه به نن دې کور ته ننوځم او ټول به خورم. همدلته ولاړه وي او کور ته د ننوتلو اراده وکړي. بیا دغه چوړیل دغه کور ته ننوځي او په دې کور کې ایخوا او دیخوا ګرځي. په یوه کوټه کې ولاړه وي، هغه کوټه کې چې هغه کسان پکې اوسیږي، خو هلته هیڅوک هم نه وي. چوړیل ډېره زیاته خطرناکه وي، له ځان سره خبرې کوي. په دې وخت کې هغه چوړیل باندې یوه ښځه واوړي او چوړیل سمدستي هغه ښځه راونیسي او په مرۍ ورلچک ولګوي او هغه ښځه بېهوشه کړي. چوړیل وایي چې دا به زه اوس خورم. دغه چوړیل ډېره زیاته خطرناکه وي. دغه چوړیل هیڅوک نه پرېږدي، خو د دې کور انسانان یې نه خوړل. بالاخره ډېره زیاته وږې شوه. د دې کور ماشومانو او انسانانو پسې راغله او په دې کور کې یوه ښځه وخوړله. بیا د چوړیل ګرمي وشي او یو سایډ ته د سیند په غاړه ولاړه وي، له ځان سره خبرې کوي چې زه خو دلته راغلم، زه به تازه هوا واخلمه. دغه چوړیل وایي چې ما د دې کور نه یوه ښځه نن وخوړله، که بیا وږې شوم بیا به دې کور ته ننوځم او په دې کور کې به یو بل ماشوم یا لوی کس وخورم، همدغسې به زما لوږه ختمیږي. په دې فکرونو کې دغه چوړیل د سیند په غاړه ولاړه وي، تازه هوا اخلي او دا فکر کوي چې زه به په راتلونکي کې کله چې وږې شم دې کور ته ننوځم او په دې کور کې چې هر څوک وي هغه به زه خورم، ځکه چې زه کله وږې کېږم نو بیا خو زه مړه کېږم.